هڅه نه کوي چې ټول عمر زندان ته ولېږي. هو دا خبرې مو پخوا هم کړې وې، تل د ژمنه کړې وه، خو یو کار هماسې ونه شو امیر صاحب. ما تل خپله هڅه کړې، بیا یې هم کوم. قانون پلی کوم. دا سړی محکمه کېږي او زندان ته لېږدول کېږي. عاکفه نه پښیمانه کېږي. انشاءالله زه به ونه وایم چې کاش د نجیب امر خبره مې نه وای منلې، وبه نه وایم کاش چې د پلار قاتل مې همالته وژلی وای او د تل لپاره ترې بېغمه شوی وای. وبه وایه ښه ده چې د نجیب امیر خبره مې منلې ده. د پلار لپاره دی. موږ ټول ډېر خفه یو. هغه یو رښتینی وطن پاله سړی و. که اوس غواړې په رښتیا هغه ته خیر ورسوي نو زما خبره ومنه. سمه ده. ممدوحه راشئ دا سړی ونیسئ. زه هم در سره ځم امیر صاحب. که اړتیا شو محکمې کې شهید یې ورکوم. داسې یو کار څنګه کېدلی شي؟ همداسې نو کېږي څارنوال صاحب، همداسې کېږي. موږ ټول خوشحاله یو چې ستاسې په خپله خوښه د خلکو نیول به نور پای ته ورسېږي. شکر دی چې د هېواد کې اوس هم رښتینې حقوق پوهان شته. ډېر ژر به ټولو ته ښکاره شي چې د کومو کسانو سره مو لاس یو کړی و. دا دوا وروسته له دې زه مخته وړم. ښاغلی ذکي یحیی، دا کارم خلاص شو ازدروله. جشن ته تیاری ونیسه ګرانه. زما لپاره د حیرانتیا خبره نه وه. پخوا شین اسراغ عدالت چې موږ د حقوقو په فاکولته کې لولو د ژوند رښتیني عدالت سره ډېر توپیر لري. تاسې په رسمي ډول یوې څېړنې ته خنډ جوړوئ. دا 2 کاله کېږي چې زه دا دعوه په مخ وړم. شپه ورځ دې دعوې لپاره کار کوم. په موټر مې برید وشو، په موږ د راکټ برید هم وشو. هېڅوک هم ما نشي معلوماتولی چې غیر قانوني چلند کوم. که څوک مې په عذاب کړي نه وای بیا ما سره داسې نه کېدل. زه اوس ځم، خو زر بېرته راځم. عدالت یو خوی لري که چېرته ناوخته هم وي هرومرو خپل ځای نیسي. تاسې ښه یې څارنوال صاحب؟ هېڅ ښه نه یم، زه هېڅ ښه نه یم. زه هېڅ ښه نه یم. مهرباني وکړئ ښاغلی تکینه. سترګې مو روښانه څارنوال صاحب، وګوره څوک مې راوستل. ښاغلی تکینه د څه لپاره تر نظارت لاندې نیول شوي یئ؟ هیله کوم ځواب راکئ.
ښاغله تکینه هیله کوم زموږ بخښنې ته ځواب راکړئ. مبارک دې وي نجیبه. په څه شوي څارنوال صاحب؟ هېڅ خوشحاله نه ښکاري. کومه ستونزه ده؟ څنګه خوشحاله شم نجیبه؟ د هغوی لوبیا او مکرونه هېڅ پای ته نه رسېږي. زما صبر پای ته رسېدلی. بیا څه شوي؟ کوم کار یې چې له تا سره کړی اوس یې له ما سره وکړه. له دندې ګوښه کړم. له دندې ګوښه شوي یې؟ څنګه کېدای شي؟ که د حقوق پوهانو ټولنې پرېکړه هم داسې وي بیا په اسانۍ سره کېدلی شي. زما په ځای یو نوی څارنوال هم ټاکلی دی. خو دا څنګه کېدلی شي؟ هېڅ امکان نه لري. تاسې نجیب عمر یئ. زه هم د دعوا ځانګړی څارنوال کمال بیرقدار یم. نیول شوي کسان د زراعت ورکولو لپاره ماته راولئ. ما سره د ژمنه کړې وه امیر صاحب. ویلي دي و چې یو ځای به یې زندان ته ولیږو، خو وینم چې زما د پلار قاتل د وتلو ټکټ یې یو ځای ګورو. ډېر ښکلي شول. واخله مورجانې. دا هم خلاص شو. آفرین. دا مو د پلار په نوم نیالګی دی. دا هم زما ده. اوس باید اوبه ورکړو. دا اوبه ورته ډېرې مهمې دي. واخله. مورې دا نیالګی به څه وخت غټ شي؟ او ډېر وخت به ونیسي. څومره وخت؟ کلونه به ونیسي. توبه، زه خو په دې کار هېڅ پوه نه شوم. وګوره زویه، د چاپېریال ساتنې احساس ډېر کم شوی. هر کال زموږ د هېواد لسګونه زره هکتاره ځمکه په اور کې سوځي. زموږ هېواد کې چې طبیعت وي، ارزښت یې لا لوړوي او ګټه رسوي. او یو ملي کمپاین پیل شوی زویه. زه غواړم موږ هم دې کمپاین کې ګډون وکړو. دا نیالګي د خپل ځان لپاره نه ږدو، ستاسې د ماشومانو لپاره یې ږدو. څنګه چې موږ د خپلو پلرونو او نیکونو په لاس کې ښودل شوې ونو نه مېوې خورو، ستاسې اولادونه او لمسیان به له دې ونو نه مېوه وخوري. ښاغلی کوبیلای شاهین، تاسې د وسلو سازمان په جوړولو تورن یئ. ویل شوي چې د ان لقب لرونکي ترهګرې ته مو هم وسلې برابرې کړي. تاسې هغه پېژنئ؟ زه یوازې یوه نه پېژنم، هغه هم فاطمه نه ده. تاسې کایامینی دلته لیکل شوي چې د قندیل غره کې له ترهګریزو سازمانو سره لیدل شوی. زه کایامینی د ترهګري سازمان سره قندیل غره کې څارنوال صاحب خواشي نه یم. باور وکړه ډېر زیات خواشي نه یم. یعنې دا تورونه ردوي؟ زما په څېر هېواد پاله، باشرفه، باناموسه سړي سره دا کار کله ښه ښکاري. افسوس دې وي زه د چا د قندیل پرته بل قندیل نه پېژنم. دې حالت ته وګوره نجیبه. خدایه ته صبر راکړي. زه نور نشم زغملی. دوی به موږ ملنډې وهي، زه ځم لاړم.
اوه ډېر ښه بوی راغی. څارنوال صاحب لږ څه دمه به وکړو، تاسې به هم ستړي شوي یئ، د وینې شکر به مو ټیټ شي. د خوړو لپاره دمه کوو. ډېره مننه پیکاسا، ډېر خوندور دي. مهرباني وکړئ. هیله لرم چې عاکف به ډېر نه ځورولی. مهرباني وکړئ. که نجیب عامر نه وای رسېدلی زه یې ژوندی سوځولم. چې ووتلو د هغه لپاره به هم ځانګړی فکر وکړو. اوس مو خواړه وخورئ. مهرباني. په اصل کې له مېرمن ارزونه باید مننه وکړو. ستاسې د ټولو په وړاندې له دې نه ډېره مننه کوم. لومړی به تاسو له دې ځایه وباسم، بیا به داسې خواړه ډېر وخورو. د دې کار محکمه هم پاتې ده. اندېښنه مه کوئ، هغه موضوع زه خپله څارم. قاضي د یوکسل ماشا په نوم یو سړی دی، کیدای شي موږ ته لږ ستونزه جوړه کړي. پوهېږي چې څه وکړي که نه؟ هو، کور ته یې لیدو ته ورځو. زما کسان در سره اخیستلی شي، هغوی به در سره مرسته وکړي. سمه ده، ډېره مننه کوم. تاسې ته ښه شپه غواړم. ښه شپه. دارو مه شه. ژوندی اوسې اغلې، راځه مهرباني وکړه. لیونی شوم، په خپلو لاسونو مې امر ته تسلیم که. کاش د هغه خبره مې هېڅ نه وای منلې. بیا به د عمر تر پایه پورې زندان کې پروت وي څارګر صاحب. ته یې په کیسه کې مه کېږه، بیا به مو لاسته راشي. هسې هم دوی به سبا ووځي. ته وګوره څارنوال یې بدل که. د قاضي لپاره به هم ارومرو کوم پلان لري. قاضي به څوک وي؟ که قاضي پوه کړی وي موږ له قاضي سره خبرې کوو او قانع کولی شو. که پوه کړی نه وي بیا یې موږ مخه نیسو چې پوه یې نه کړي. ښه نو قاضي څوک دی؟ موږ په دې پوهېږو. ښاغلي سوهانه به یې پوښتنه وکړو. ته وګوره هغه له پولیسو سره یو ځای کار پیل کړی. راځئ چې زه څه ته په تمه یم. ته زموږ ځای ته لاړ شه، هلته په تمه شه. مخې ته دې وګوره که نه، لږ پام کوه وروره. بخښنه غواړم، ومې نه لیدلې. څه شوي ثابته؟ دا جلۍ مې کوم چېرته لیدلې ده. راځه چې زه وروسته په دې اړه فکر وکړې. راځه چې ناوخته نه شي. دې اظهاراتو ته وګوره، خدای دې موږ ته همداسې اظهارات په نصیب کړي. سهار راهیسې مې یوازې 2 کلچې خوړلې دي. د دوی په څېر مړښت نه بخوي چې سړی په عزت له لوږې مړ شي نیازي. وخورئ ډېر خوندور خواړه دي. نجیبه راشه، کباب هم چمتو دي، کوفته هم شته، ستا خو خوښېږي؟ امر صاحب نور نو بس دی، اوس ورسره ګوره. هغه ونیسه نیازي. څارګر صاحب ودرېږئ. دا خواړه لرې کړئ. څه خبره ده؟ ته نو څوک یې؟ څارنوال صاحب دې رضالت ته څنګه اجازه ورکولی شئ؟ دا د اصولو خلاف کار دی. باید له تا پوښتنه وکړم. د باندې ووځه. رازیله دا خواړه به د لستونې راوباسم. موږ دلته په نورمال ډول اظهارات ورکوو. دې کې نو څه خبره ده؟ خواړه خوړل هم جرم دی. څارنوال صاحب ومې لیده، زه یې ووهله. ارامه اوسه مینې که، ارامه خدای زر له دې ځای وباسئ زر. راځه څارګر صاحب چې ځو. راځه لاس مې مات شو. څارګر صاحب راځه. لاس مې مات شو. بخښنه غواړم څارنوال صاحب، مات شو. همکاران د کار زیاتوالي له امله کم حوصله شوي. آی مورې، په اظهاراتو کې د لومړي ځل لپاره کباب سره مخامخ شوي. لږ عجیبه چلند یې وکړ. مورې الا مورې، وی اوی. لږ مخکې مې له ډاکټر سره خبرې وکړې، یو ځل بیا د معاینه کوي وروسته له هغه کیدای شي کور ته لاړ شو. سمه ده لورې، هسې هم له دې ځای نه نور ستړی شوی یم. عاکفه
ماښام په خیر. ماښام په خیر. ماښام په خیر. کیفه ته دلته څه کوې ها؟ اندېښنه مه کوئ ښاغلی سوها، موږ تاسې نه خبر شو. دلته په بد نیت نه یو راغلي. یو دوه پوښتنې دي چې تا نه باید وپوښتو. څه شوي خیرات دی؟ نجیب امیر پیساګور او د هغوی نور ملګري ونیول او عدالت ته یې تسلیم کړل. دومره زر مه خوشحاله کېږه رانه، ځینې بد خبرونه هم شته. څارنوال صاحب ذکي یحیی له دندې ګوښه که. څه وایې؟ چا ګوښه که؟ څوک به یې ګوښه کي؟ لوړ پوړي حقوق پوهان، د هغوی تر شا هم د سمې او چاروغلو په نوم یو کس دی. هیڅ حیران نه شوم. هر څنګه چې کېږي هغوی به له زندان نه خوشي کي. او چاروغلو هم د دوی یو غړی دی. هغه هم د پیساګور په څېر له لوی انجمن نه امر اخلي. لوی انجمن نه؟ یعنې څه؟ هغوی ته تاسې نشئ رسېدلی، پرېږده یې زویه. خو تاسې ته دومره وایم، که ذکي یحیی له دندې نه ګوښه کړی وي، بل څارنوال به یې ځان ته پیدا کړی وي. نوی څارنوال به هرومرو دې کار نه اغېزمن کېږي. دې کار نه به ډېره لیوالتیا نه ښکاره وي. دا په دې معنا ده چې د هغوی دوسیې لاس پکې کېږي. ها، یعنې هغوی به زر آزاد شي ها؟ بیخي هم داسې ده. هر څه د قاضي په لاس کې دي. دا مهمه ده چې کوم قاضي او کومې محکمې ته لېږدول کېږي. هغوی به هڅه کوي چې قاضي هم په خپله خوښه وټاکي. د دومره ثبوتونو سربیره بیا هم رانه تا ته مې ویلي وه، که هغوی وغواړي ثبوت مبوت هېڅ هم مهم نه دي. دا څنګه هېواد د هېڅ نه پوهېږم. د حقوقو سیستم دې کسانو ته ډېر وخت ورکړی دی عاقفه. د خلکو له ضعف ټکونه ګټه اخلي او داسې خپلو ډېرو موخو ته ځان رسولی شي. ډېر لرې تګ ته اړتیا نشته. د بیلګې په ډول زه. ښه نو اوس به څه وشي؟ موږ لاس تر زنې کینو او وګورو. زما عقل یې هېڅ نه مني. هو څه وخت محکمې ته لېږدول کېږي تاسې پوهېږئ؟ فکر کوم سبا ته. او قاضي څوک دی په دې هم پوهېږئ؟ نه پوهېږم، خو که خبر شو خبر وي. ما ته یو موبایل راکړئ هیله کوم. واخله پلاره. مننه. راځه. ښاغلیه وکیل آرزو سیحان راغلې ده، غواړي له تاسو سره وګوري. په دې وخت کې؟ الله الله، سمه ده را دې شي. سمه ده ښاغلیه، مهرباني وکئ. سمه ده، زه اوس ښاغلي یوکسل سره یم. تاسو خو به خپل ځای ته رسېدلي یې که نه؟ سمه ده، وروسته به تاسې ته زنګ ووهم. ماښام په خیر قاضي صاحب. ډېره بښنه غواړم چې په دې وخت کې مې تاسې ته مزاحمت وکړ. مهرباني وکئ، موضوع څه ده؟ د سبا مهمه دا وه. تکین باتنه یا کوبیلای شاهین دا وه درته یادوم. یوه شیبه، تاسې د چا وکیله یئ ها؟ د ښاغلي تکین او د نورو کسانو. خو تاسې باید دلته نه وای راغلي. که څوک مو وویني څه فکر به وکړي؟ وګورئ ښاغلی یوکسله، تاسې سره په ښکاره ډول خبرې کوم. زما موکلین بې ګناه دي او د سبا په محکمې کې باید خوشي شي. دا خبره هغه وخت کولی شم چې دوسیه زما مخې ته راشي. او هو تاسې څوک یې چې زما د کار په اړه ماته وړاندیز کوئ؟ له دفتره مې ووځئ. خپلې مېرمنې او د لور په اړه فکر وکړه. ته اوس ماته ګواښ کوې ها؟ خپل ځای کې مو کښېنئ، زما خبرې تر اوسه نه دي خلاصې شوې. پوه شوم. د کور پته یې در سره شته؟ سمه ده، مننه. سمه ده، ژوندی اوسې. ښه شپه ولرې ګرانه. څه شوي څارنوال صاحب؟ د قاضي نوم یوکسل ماشا دی. زه یې پېژنم، هغه ښه سړی دی. که له هغوی سره د هغه د ګواښولو کوم څه نه وي، ډاډه یم چې بل ډول نومه به ورته جوړه کړي. یعنې هر څنګه چې وي په هغه سړي به فشار راولي. هو، موږ به یو ځل د هغه لیدو ته ورشو. که اړتیا شو سبا پورې به یې د کور مخې ته پیرم وکړو، البته که دا کار ګټه وکړي. هلته یې هم د دفتر او هم د کور پته شته.
ژوندی اوسې ښاغلی سوها، بیا دې هم شفا وي. مننه. بیا دې هم شفا وي. ښه مننه ښه زوی. شپه. روغ شو ثابته، روغ شو. لومړی باید زما خبرې واورئ، وروسته بیا موبایل ته ځواب ورکئ. باندې که ښه نو اوس څه وکړو؟ ته یې کور ته لاړ شه، زه به یې دفتر کې وګورم. سمه ده، موټر ته واخله، زه به په ټکسي کې لاړ شم. سمه ده. تاسې ځان ته څه فکر کړی اغلې؟ په کوم حق ماته ګواښ کوئ؟ مخکې له دې چې پولیس راوغواړم همداوس له دې ځای ووځئ. ما ته یوه شیبه اجازه راکئ. د څه شي اجازه درکړم اغلې؟ زر له دې ځای ووځه. ښه نو اوس چې دا ووینې فکر به دې لږ بدل کړي. خوشي مې که، خوشي مې که. مې خوشي کوي. لورې نازلې، پلاره خوږ وژغوره، هیله کوه. یو سلام رسوه که خیر دی. هغوی خوشي کوي. دا جلۍ ترې واخلئ، زرکه به امن خوشي کوي. هغوی خوشي کوي. درته وایم هغوی خوشي کوي. زرکه به خوشي کوي. لورې نازلې، هلې شئ، هلې شه، هغه جلۍ ویستئ. صبر وکړئ، هغوی کور ته وړئ. د دې ښځې خوله وتړئ. زرکه به هلې شه، کم اخلې. زرکه د دې خوله بنده کړئ. زرکه به غلی شه، غلی شه، درته وایم غلی شه. مورې مرسته وکړه. خوشي مې که. غلی شه، کم اخلې. خدایه، دا رښتیا نشي کېدلی. تاسې ځناورۍ څه یې؟ له لور او مېرمنې مې څه غواړئ؟ تاسې له موږ نه څه غواړئ؟ ها، له هغوی نه څه نه غواړو ښاغلی یوکسله. له تا یوه غوښتنه لرو. پاته همدا ده وروره. سمه ده، مننه. بله عاکفه، زه د قاضي کور مخې ته یم. کومه ستونزه خو به نه وي؟ تر اوسه خو څه نه ښکاري، زه به یو ځل وګورم. سمه ده، که کوم څه دې ولیدل ما ته زنګ ووهه. په محکمه کې به ځینې تورن کسان ستاسې مخې ته راشي. د هغوی په ضد پیاوړي ثبوتونه هم شته، خو تاسې باید هغوی خوشي کوئ قاضي صاحب. څنګه دا کار وکړم؟ دومره ثبوتونه چې وي، زه څنګه دا کار وکړم؟ تاسې لیونیۍ څه یې؟ هغه کار تاسې پورې اړه لري. تر څو چې محکمه پای ته نه وي رسېدلې، لور به مو له موږ سره وي. همدارنګه که زما موکلین خوشي نه شي یا هم پولیسو ته خبر ورکئ، نور مو خپله لور نشئ لیدلی. مخکې شه. اما خوشي کوي. تاسو ما څه کوئ؟ ته څوک یې؟ خوشي مې که، مورې مرسته تاسو مې د پورته که هله زرکه به. سمه ده، سمه ده، ارامه اوسه، ستونزه نشته. پورته که. څه کوې اغلې؟ خوشي مې کوي. ونه خوځېږي. دروازه خلاصه کوئ. ونه خورېږې. خوشي کوي. دروازه خلاصه کوئ، زه به پورته ځم. صبر وکړه، څه کوې؟ د پولیسو په جنجال کې وپاتې شو. راځئ چې له دې ځایه لاړ شو. مرسته وکړئ. مورې خیر دی، یو څوک دې مرسته وکړي. دا ستا په لاس کې ده چې په لور به دې څه کېږي. ما خپله سپارښتنه درته وکړه. هغې خو به څه نه کېږي که نه؟ که زما خبره ومنې بیا به څه نه کېږي. هله نو ګرانه ځان دې سنبال که، نه غواړم څوک دې په دې حالت کې وویني.
هغوی سره یو کوچنی جلۍ هم وه فکر کوم د قاضي لور ده هغه یې بارمته کړه اوس زه کور ته دننه کېږم دلته یوه ښځه هم شته بل څوک نشته سمه ده سمه ده زه بیا درته زنګ وهم په تمه شه سمه ده ارامه اوسه زه د هغو کسانو له ډلې نه یم اړتیا نشته چې وډاره شي ارامه اوسه لور مې هغوی زما لورو ته سوداګر پولیسانو ته خبر ورکړه سمه ده ارامه اوسه لاسونه دې خلاصوه زما لورې چېرته وې وړه هغه کسان څوک ول سمه ده اوس لپاره صبر وکړئ باید یو کسل ته زنګ ووهم زما په خبره خو پوه شوې اوس به زه لاړه شم سبا به په محکمه کې سره وګورو زه دلته راشم زموږ لور یې وتښتوله پوهېږم صبر وکړه ارامه اوسه پوهېږم لور مې ښه ده هغه خلک څوک ول لږ وروسته زه کور ته درځم ما ته په تمه شه پام چې پولیسو ته زنګ ونه وهې سمه ده دا خو هماغه ښځه ده دا دلته څه کار لري مه ډارېږه لور به مې وژغورو اندېښنه مه کوه سمه ده زه هم دا اوس درځم هېچا ته زنګ ونه وهې سمه ده لږ څه صبر وکړه لور ته مو رسېږو اندېښنه مه کوه همدا اوس درځم کیلې مې چېرته ایښې وه څه خبره ده ته نه څوک یې یوه شېبه څه خبره ده موټر دې روښانه که څه خبره ده لکه هېڅ چې خبره نه یې هله نو هله ثابته موږ نن شپه یوه مېلمانه لرو د قاضي لور هماغې وکیلې ښځې تښتولې ده چې نن مو په امنیت کې ولیدله کومه وکیله د پیساګور وکیله بیخي دې سم وویل هماغه یادوم خپل ځای کې به سره وګورو سمه ده همدا اوس درځم دا وکیله مې کوم چېرته لیدلې ده خو چېرته خیر راغلی هغه الفا ډېر خفه شو چې ته رانغلی کار راته پیدا شو څنګه وکم بل وخت به جبران کم بیا څه شوي خفه ښکارې کومه خبره نه ده ووایه که نه غم چې شریک شي بیا کمیږي خوښي چې شریکه شي بیا ډېرېږي دا خبره چا ویلې وه یعقوب کاکا به تل دا خبره کوله کاش یو نیالګی مو د هغه لپاره هم بیخی وای په اصل کې د علیمې او تیمور لپاره هم باید کیدو هو رښتیا وای خو څنګه به وشي هنري څه به څنګه شي نه پوهېږم
ښکاره ده ته ډېر خفه یې. څه مې نه دي خوړلي تا ته په تمه وم. یو څه به وخورو بیا به بیده شو. سمه ده. ماشومان ویده شوي دي؟ دواړه تا ته په تمه ول خو خوب ویې وړل. وګوره دلته څوک دي ها؟ زرکه ووایه څوک دي سرګر صاحب؟ ټول شته خیري. والله زمونږ ټول دښمنان دې لست کې شته. توبه پیکاس، پیساګور، سامې او چاروغلو، هر څوک چې ولټوي هغوی شته. ډېره لویه تېروتنه کوې. د دې حسابې به در سره هرومرو وکړي. ته چې یوه ماشومه تښتوې هغه تېروتنه نه ده. زه چې یوه وکیله تښتوم بیا تېروتنه کوم. زه کومه ماشومه نه پیژنم. څنګه یې نه پیژنې؟ ماشومه یادوم. له وړو ماشومانو نه لږ څه غټه 6 یا 7 کلانه به وه. چټیات مه وایئ. ما څوک نه دي تښتولي. ما همدا اوس خوشي کوي. البته هغه سرګر صاحب دا جلۍ به څومره غوښتنه درنه کوي. زما پان خوشي به یې کو. خوشي کوئ خیري، خوشي کوئ. خو له دې شېبې وروسته یوازې مړی پرېښودلی شو. هغه به هم په کثافت دانۍ کې وغورځوو. خبره دې اوږده کړه. ووایه هغه جلۍ چېرته ده؟ ثابت رور هم راغی. څنګه یې جلال لمونځ ته راورسېدلی. کله چې هلته ورغلم د قاضي له دفتره راووتله. اوس هم وایي دې کار سره اړیکه نه لرم. ما ته چېرته لیدلې؟ نه پوهېږم. ښه نو ته ما پېژنې؟ څېره دې راته اشنا ښکاري. او ثابته ته اوس د دې جلۍ شجره راته راباسې. موږ خو ډېر کسان وژلي څېره به یې هغوی ته ورته وینو. موضوع دا نه ده. د وروستي ځل لپاره درنه پوښتنه کوم. هغه جلۍ چېرته ده؟ که نه نو په سر دې ولم ووایه هغه جلۍ چېرته ده؟ وروره ما یوازې مه پرېږده هیله کوم. هغه زما خور ده. ما خوشي کوي. پرېږده مې ځم. ما خوشي کوي. ورور مې هم باید ما سره راشي. ورور سره شي. هیله کوم. خور مې ممې. راځه چې ځو لورې. حاله نو څه ده؟ خیر دی زما خور مه بیایئ. هیله کوم. راځه لورې. سیدا راځه لورې ناوخته شوې ده. زر کوه. سیدا هیله کوم هغه به بیایي. سیدا خورې سیدا وروره خوشي کوي. سیدا ټپي شوه. زر باید روغتون ته ورسوو. خوشي کوي. زر ثابت له دې ځایه ویسئ. راځه لورې باید ډاکټر ته لاړ شو. خوشي مې کوي. سیدا ثابته که ښایي. کیفه
دا جلۍ زما خور ده. څه؟ خور دې ده. زه ستا خور مور نه یم، پوه شوې؟ ته څه وایې ثابته؟ ډاډه یې ها؟ یو شپه چې ساحل کې ناست وو او د زړه خواله مې کړې وه که نه؟ هو. هغه وخت مې تا ته مې ویلي وو چې زه یوه خور هم لرم. هغه جلۍ همدا د عاقبه. تر څه وخته پورې ما دلته ساتئ؟ ستاسې چټیات مې ډېر واورېدل. الله الله، اوس چې دا ستا خور ده که نه، له پیساګور سره څه کار لري؟ نه پوهېږم. وروستی ځل دې څه وخت لیدلې وه؟ کلونه مخکې هغه یې له یتیم خانې نه وړې وه. ما ډېره ولټوله. یو ځل مې له لرې ولیدله. هغه وخت 14 یا 15 کلنه به وه. هغه وخت مې ورسره خبرې ونه شو کړی. له هغه وروسته بیا رانه ورکه شوه. ښه نو څه وکړو ثابته؟ نه پوهېږم عاقفه، نه پوهېږم. لورې نازلې، ته یې چېرته وړې یې؟ چا رانه واخیستلې؟ خدایه ته راسره مرسته وکړه، هیله کوم. یوکساله لور نه مې کوم خبر شته؟ هیله کوم هغه راته پیدا کړه، خیر دی. ارامه اوسه، لور به مې هرومرو پیدا کړم. یو کار وکړه، پولیسو ته زنګ ووهه، خیر دی داسې ارامه نه شو کېناستلی. پولیسو ته زنګ نشو وهلی، که زنګ وهو نازلي ته به زیان ورسوي. ښه نو څه وکړو؟ څه وکړو یوکساله؟ لور مو له هغو کسانو سره ده. هغوی له ما نه یو څه غواړي. څه غواړي؟ هر څه چې غواړي بارېکه. د لور لپاره مو باید ځان قربان کړو. ولې زموږ لور څخه ولې ته ووایه؟ د سبا دعوا کې ما نه غواړي چې تورن کسان خوشې کړم. ښه نو خوشې کړه. څنګه یې خوشې کړم؟ هغه ټول کسان د هېواد په ضد راجګ شوي ترهګر دي ګرانې. همدارنګه د ترهګري سازمانونه مشران دي. زه نوره نه پوهېږم. یوازې ته خو هېواد نشي ژغورلی که نه یوکساله؟ زه مې خپله لور غواړم. ما ته وګوره ایسون، زما هېواد دومره بې ارزښته نه دی چې د یو څو لوپرانو ترهګرو ته سر ټیټ کړي ګرانې. ښه نو لور دې دلته ارزښت نه لري؟ دا څنګه خبره ده؟ البته چې لور مې هم راته مهمه ده ایسون، له دواړو نشم تېرېدلی. اوف، توبه خدایه، توبه خدایه، توبه خدایه. یو کار باید وکړو ثابته. د قاضي لور تختول شوې ده، محکمه هم سبا ده. څوک چې د هغې جلۍ په ځای پوهېږي هغه هم. له تاسې نه هېڅ نه ډارېږم. ستاسو په څېر لوپران مې ډېر لیدلي دي. پورته شه.
یعنې اوس پوه شوې چې غلط کس مو تښتولی و. د دې کار حساب یې به له تاسې دواړو سره وکړم. سیدا سیدا زه یم ورور دې ثابت. که ته څه نشي کولی نو زه یې کوم. څه کوې ها؟ څه کوې آیسون؟ پولیسو ته زنګ وهم. ته ولې څه نه کوې؟ زموږ د لور ژوند لږ وخت سره مخ دی. ته ولې نه پوهېږې ها؟ صبر وکړه، ارامه اوسه، ارامه اوسه. زه پوهېږم چې څه وکړم. سیدا دې وویل. فکر کوم زموږ غلطه کړې یم. زموږ د پلار نوم یاوز نه دی، د مور نوم مو هم عایشه. هڅه وکړه چې ما وپېژنې. زه ستا ورور یم سیدا. زه سیدا نه یم. زما نوم آرزو دی. هر څه چې وایي وی وایه. ته زما خور یې، پوه شوې؟ ته سیدا یې، زه ډاډه یم. ما هېڅ فکر هم نه کوه چې له دومره کلونو وروسته به داسې سره مخامخ شو. چټیات وایې، یا ډېر ښه دروغجن یې، یا هم ډېر ښه تمثیل کوونکی، یا هم ناروغ یې. نور نه غواړم چې ستا خبرې واورم. سیدا زه پوهېږم چې غاړه کې دې دا چاپ څنګه جوړ شوی. که غواړې زه به یې درته ووایم. هغه ورځ ته یې په زوره له ما جلا کولې. په یاد دې شول؟ ډېره ناوخته شوې ده. ته نه ویده کېږي نجیبه؟ ته ویده شه ښځې، ما ته خوب نه راځي. دا دوسیې هم باید یو ځل ښه په ځیر وګورم. تاسې نه پوهېږئ، زما ژوند ته ګواښ مخ دی. سلام عامر صاحب. بیا مو څه ګلان کرلي ها؟ ودرېږه. ښه به وي چې زه له دې تاوانه لاس واخلم. لعنتي وي، لعنتي وي. په اصل کې یو بل کار هم کېدی شي. دا نو څه ډول کار دی؟ زه ولې خبر نه یم؟ نه پوهېږم امر صاحب. خبره دې اوږده کړه. ووایه هغه جلۍ چېرته ده؟